سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د دې ویډیو هدف مو دا دی چې څنګه کولی شو په انګلیسي باندې یو چاته ځان معرفي کو یا یو څوک بل چاته معرفي کو. introducing yourself and others. اول شروع څخه څنګه مثلا د یو چا سره چې مخ کېږئ ځان معرفي کوئ. Hello, my name is Bashir.Watandost. سلام یا سلامونه، زما نوم بشیر وطندوست دی. Hi, I am Bashir. سلام، زه بشیر یم. Nice to meet you. I am Bashir. خوشحاله سوم چې تاسې وینم یا تاسې ګورم. زه بشیر یم. Pleased to meet you. I am Bashir. د خوښۍ ځای دی یا ډېر خوښ یم چې ستاسې سره مو ملاقات وشو. زه بشیر یم. It's pleasure to see you. I am Bashir. دا ماته د افتخار ځای دی چې زه ستاسې سره ګورم. زه یا زما نوم بشیر دی. May I introduce myself. کولی شم چې زه خپل ځان تاسې ته معرفي کړم. که درته وویل چې yes، نو ته باره ورته وایې چې my name is یا I am Bashir. How do you do؟ تاسې څنګه یاست؟ My name is Bashir. Let me introduce myself. اجازه راکړئ چې زه تاسې ته خپل ځان معرفي کړم. I am Bashir. زه بشیر یم. I would like to introduce myself. I am Bashir. زه غواړم چې تاسې ته ځان در معرفي کړم یا مې وپېژنئ. زه بشیر یم. اوس که راځئ یو ملګری د بل ملګري سره یا یو نفر د بل نفر سره معرفي کوئ، نو بیا څنګه وایست؟ اوس ما سره مثلا دوه نفره دي یا دوه ملګري دي چې یو شیر دی او بل شبیر دی. شیر او شبیر سره معرفي کوم، نو څنګه به کوئ؟ شیر: I would like to introduce you to شبیر. شیر: زه غواړم چې تا و شبیر ته معرفي کړم. شبیر: Please meet شیر. شبیره مهرباني وکړه د شیر سره وپېژنه. شیر: I would like you to meet شبیر. شیره: زه غواړم چې ته د شیر یا د شبیر سره وګورې یا وپېژنې. شبیر: Have you met شیر. شبیره: تا د شیر سره وپېژندله یا د ملاقات ورسره وشو؟ مثلا دواړه سره یو ځای ناست دي، تر ستا د راتګه پورې دوی یو د بل سره خبرې نه کړي یا معرفي شوي نه، نو ته مخکې د دې چې دوی معرفي کوي د دوی څخه پوښتنه کوي چې دوی که معرفي شوي وو خوښه دې شه، که نه وي معرفي شوي وروسته هغه څخه معرفي کوي. شبیر: Let me introduce شبیر: Let me introduce you to شیر. شبیره: اجازه راکړه چې تا و شیر ته معرفي کړم. شبیر: This is شیر. شبیره: دا شیر یا شیر دی. شبیر: This is شبیر. شیره: دا بیا شبیر دی. Nice to meet you. خوشحاله سوم چې تاسې سره مو ملاقات وشو یا خوشحاله سوم چې تاسې مې ولیدلست. I am pleased to meet you. زه ډېر خوښ یم یا د خوښۍ یا د خوشحالۍ احساس کوم چې ته مې ولیدلې. It's pleasure to meet you. دا زما لپاره د افتخار ځای دی چې زه ستاسې سره ګورم یا تا وینم. Glad to meet you. زه هم ډېر د نیکمرغۍ یا د نیکبختۍ یا د خوشحالۍ یا ډېر بختور یم چې تا سره وینم یا تا ګورم. How do you do؟ تاسې څنګه یاست؟ دا د نن ورځې ویډیو وه چې د معرفت په اړه باندې وه. که چیرې په کوم ځای باندې پوه شوي ناست یا کوم سوال درته وي، کولی شئ چې کمنټ راته وکړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو پورې د خدای